بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ د یوټیوب چینل ګران لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. ګران لیدونکو، نن د فزیک د عملي تجربو د لړۍ په دوام د اتم ټولګي یوویشتمه تجربه په عملي ډول درسره شریکوو. هیله ده چې دا تجربې تر پایه راسره وګورئ. تجربې د افغان تعلیمي اکاډمۍ او کندهار ساینس مرکز په ګډه همکارۍ ترسره کیږي. ټولګي اتم د مضمون فزیک، موضوع د جسم چارچول. هدف د دې موضوع د تماس د لارې د جسم چارچول دي. د ضرورت وړ مواد او وسایل: الکتروسکوپ، فلزي کره، پلاستیکي میله، وړین ټوکر. دا د ضرورت وړ مواد او وسایل دي. ګران لیدونکو، زه به د تجربې د ضرورت وړ اړوند مواد چې دي هر یو به جلا جلا درته وښیم. دا الکتروسکوپ دی. د الکتروسکوپ دنده دا ده چې موږ ته د یو جسم چارج راښیي چې دا جسم چارج لري که نه لري. دا میله ده، دا پلاستیکي میله ده، او دا هم شیشه‌ایي میله ده. دا هم وړین ټوکر دی. او ګران لیدونکو، دا فلزي کره ده چې په مکتب په کتاب کې یادونه کیږي هر وخت. فلزي کره چې یادوي هغه دغه فلزي کره ده. د جسم د چارجول موږ د طریقې موږ درې ډوله ویلې وي. یوه د مښلو د لارې د جسم چارجول، کله چې دوه جسمونه په خپل منځ کې سره ومښل شي دواړه جسمونه چارجداره کیږي. دا د مښلو طریقه وه. او بله د تماس طریقه او بله د القا طریقه. نن د تماس په طریقه باندې د جسم چارجول وایو. ښه، تاسو فرض کړئ دا یو فلزي کره ده او دا هم یو میله ده. دا میله موږ چارجداره کړې ده، منفي چارج لري. دا منفي چارج لري. فلزي کره موږ ویل چې په عادي حالت کې جسم د چارج له مخې خنثی دی، هیڅ ډول چارج نه لري، نه مثبت چارج لري نه منفي چارج لري، ځکه د پروتونونو او الکترونونو چارج سره تعداد سره برابر وي. ښه، اوس که چیرې دغه چارج لرونکې میله راواخلو د فلزي کرې ته یې نږدې کړو. کله چې مو دا فلزي کرې ته نږدې کړه دا خو منفي چارج لري، دا به د منفي چارجونه پورې وي او مثبت به ځان ته راجذب کړي. د چارج په ډولونو کې موږ ویلي وو چې هم نوع چارجونه یو بل سره دفع کوي او مختلف النوع چارجونه یو بل سره جذبوي. دا به د مثبت چارجونه به راکش کړي او منفي به چیش کړي پورې وي اخواته. نو په نتیجه کې به دا چیش سي چارجداره به سي. تاسو راسئ عملاً موږ دا تجربه ترسره کوو. دا پلاستیکي میله راخلم، الکتروسکوپ ته نږدې کوم. لږ چارج لري. دا چې انسان هم د برېښنا هادي دی. دا چارجونه به ټول اوس چارج صفر دی. تاسو ګورئ هیڅ چارج نه لري. دا فلزي کره راخلم، دا هم الکتروسکوپ ته نږدې کوم. ستن حرکت نه کوي، یعنی چارج نه لري. ځکه الکتروسکوپ موږ ته د چارج راښیي چې دا جسم چارجداره دی که نه دی. که چیرې جسم چارج ولري دا ستن حرکت کوي، که چارج ونه لري ستن حرکت نه کوي. اوس دغه میله راخلم، د دې وړین ټوکر په واسطه باندې چارجداره کوم. دا دی. کله مې چې دغه چارجداره کړه د فلزي کرې سره په تماس کې کوم. د فلزي کرې سره په تماس کې کوم. دا پلاستیکي میله به هم نوع چارجونه دفع، مختلف النوع چارجونه به جذب کړي. په نتیجه کې به دا فلزي کره هم چارجداره شوي. اوس فلزي کره راخلم، الکتروسکوپ ته نږدې کوم. ګورئ حرکت یې وکړي. دا د خالص د تماس په نتیجه کې دا چې شو چارجداره شو. میله چې وه میله مو د مښلو په نتیجه کې چارجداره کړه.
بیا مو د دې سره فلزي کرې سره تماس ورکړ. کله چې مو تماس ورکړ د کرې هم چارجونه چې د پلاستیکي میلې سره همنوع وه هغه یې دفع کړه، مختلف النوع یې راجذب کړه، نو په نتیجه کې دا کره هم چارجداره شوه. دغه وده تماس د لارې د جسم چارجول چې په عملي ډول باندې مو ولیدل. راتلونکي تجربې مو په الله سپارم.